د رشتہ دارو به تپوس کې ځکه چې ځینې ډېر خلک رشته تیسته ورکه شي یاره جي زما د پلار د تره زامن دي خو اوس یې موږ ته ځای نه دی معلوم چې چېرته به اوسېږي او یا ځینې خلک و یاره زما د ترور زامن و زما د خورینو بچي و خو بس دا ډېر عمر یې سره رابطه نه ده کړې پته نه لګي چې چېرته به اسلام د رشتې د لټون حکم کړی دی چې تاسو به رشته لټوئ او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم نسب علم زده کوئ چې خپل رشته دار پې وپېژنئ فإن صلة الرحم محبت فی الاهل دا رشتہ پالل دا د رشتہ دارو په منځ کې محبت پیدا کوي ته تپوس له لاړ شي امدادو سره وکړي مېلمستیا لې راوغواړي او ومسرات فی المال کم خلک چې رشتې طلب کوي د رشتې لټون کوي د رشتې پالي نو الله د په رزق کې برکت اچوي د مال سیوا کوي یعنې دا تاسو تجربه وکړئ چې یو سړی صرف د ځان نو د هغه رزق کې بیا نه سیواوالی راځي او نه پکې برکت راځي او یو انسان داسې چې هغه د ټول خاندان غم کوي په قرض داري کوي یا قرض به خلاص کړي داسې د څادر سبخ پې غځي خو نغدې پیسې خو د چا سره نه وي نو چې کوم یو انسان د رشتې طلب کوي د رشتې رحمۍ کوشش کوي هغه بیا نه 20 کاله پس وګوره الله وله په کروڑونو مال او دولت ورکړي نو دا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا رشته پالل محبت سیوا کوي او د رشتې د پاللو څخه پیغمبر علیه السلام وایي د انسان مال سیوا کیږي او بل نبی صلی الله علیه وسلم وی چې د رشتې د پالون کې رستو ذکر خیرم ډېر پاتې کېږي لکه چې یو ښه سړی په خاندان کې مړ شي نو له 20 کاله نه 50 کاله هم د هغه نوم ژوندی او چې بیکاره سړی مړ شي چې نه د چا د ښې او نه د چا د بدي د هغه بس یو 100 کاله چې ذکر خلک کوي بیسته ورک شي نو پیغمبر علیه السلام وایي د ځان د ښه سړی په رشته کې جوړ کړه چې ستا دا ذکر خیر هم وروستو ډېر پاتې شي او دا ذکر خیر نه دی د دې دپاره ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال کړی و وی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین یا الله زما په وروستو خلکو کې ذکر خیر پاتې کړي نو په دې دنیا کې به داسې انسان نه یو خو هغه چې الف بای نه ویلي داسې انسان به نه چې ابراهیم علیه السلام نه پېژني یهودیان یې صفت کوي نصارا یې صفت کوي مسلمانان یې صفت کوي او موږ په دې درود کې پیغمبر علیه السلام راته ویلي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد نو دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا الله تعالی قبول کړه وروستو خلکو کې ذکر خیر وګرځاو بیا ګوره د دې علماو ژوند او د غیر عالم په ژوند کې دا فرق دی چې کوم انسان عالم نه وي نو د خیر ښېګړو په وجه چېرته د احساناتو په وجه خو د هغه نوم څه وخته پورې ژوندی وي خو عالم ته به هم نشي رسېدی د عالم نوم د ډېر وخته پورې ژوندی پاتې کېږي او بیا چې کتاب ولیکي الله ولا توفیق ورکړي او محنت وکړي او کتابونه ولیکي یو نو بیا خو نوم چې څو پورې هغه کتابونه خلک وایي نوم یې ژوندی په دې مدرسو کې داسې کتابونه لوستل کېږي
چې هغه مصنف به د کوم ځای او دام د طالبانو ته پته نه لګي خو چې استاد هم سبق وی مصنف رحمه الله دلته دا خبره کوي رحمه الله به ورته خامخا وایي دلته کې ماتین او دلته کې شارح رحمه الله دا خبره کوي رحمه الله دعاګانې به ورته خامخا کوي نو پیغمبر علیه السلام وی رښتې وپالئ رښتې سره د انسان په رزق کې هم سیواوالی راځي په عمر کې هم سیواوالی راځي ذکر خیر هم پکې وروسته پاتې کېږي